تاجي ماما د سپین سره فصلونه ودرېږي که ښه کېږي ورسره که څه حسابي سپین سره ښه کېږي فصلونو سره سپین سره فصلونه ښه کېږي ښه او دا اکثر له مونږ اورېدلي دي وایي مالټه چې دی مالټه سپین سره ورکې خوږوالی هم راشي او دا ورسره ښه کېږي دا حقیقت دی چې کوم دی نو فصلونه هم دا کېږي او دا باغونه ورسره ډک راځي ګلونه به زیات کوي پیداوار زیات کوي. السلام علیکم ستړي مشئ په خیر راغلی دوستانو. منصف خان یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر شوم. د کلي سهار دی جی یخني ډېره زیاته ده نو اکثر له به تاسو کتلي چې کله د یخنۍ کې سهار شي نو په دې کلي کې داسې اډې وي چې هلته خلک ځان رسوي هلته کیني نور ته او هلته کې ګپ شپ هم لګوي. بالکل په هر کلي کې به ټول ځوانانو او ټول زموږ وروڼه بایګان کم چې دا ویډیو ګوري هغوی ته به پته وي چې په هر کلي کې داسې یو ځای وي داسې یو ځای خلکو منتخب کړي چې اوس کړي وي چې هلته کې خلک ځان رسوي ګڼ شمېر خلک راټولیږي نور ته هم ناستي دومې هم اچولي او ګپ شپ هم لګوي مختلفې خبرې مختلف ګپ شپ چې دی لګوي ډېره زیاته مزه کوي. دا وخت چې دی د کلي سهار دی دلته کې رالمه دلته خو د ټول نه پیله نور دلته کې روځي دا زموږ په کلي کې ځای دی نیر نه دې سیټ ته او آلریډي زه چې کله م ویډیو جوړوم زما انډیوال تاجي کاکا دغه دی ناست دی او بس ښه ډاډیوالی وه زه اوس راورسېدم که نه اخواته فصلونه ما وکتل ډېرې زیاتې پرخې سم لوګي دي فصلونه نه چې دی خیجئ دا وګوره په دې ګوپیانو اوس هم پرخه پرته ده لکه دا تاسو وګورئ سپین هم شروع شوی دی نو یخني ډېره کافي زیاته شوې ده. دا وګورئ جورابې مې هم راچول او دا وګورئ دا جرسي مې راچولې ده ځان هم پیک کړی دی نو دا د ګوپیانو سیزن هم دی په یخنۍ کې ګوپیان کېږي او یخني کافي زیاته شوې ده نو زموږ په کلي کې یو هلته د نیر غاړه ده هلته کې مونږ کینو بل چې دی نور د ټول نه زرو او د ټول نه زبردست نور چې دی هغه دلته کې لګي نو دلته کې اکثر له مونږ راځو او دا باجوړو مالت سره تړلی ځای دی دغه مخامخ کورونه که تاسو ګورئ دا باجوړو مالت دی. باجوړو مالت آلریډي ما تاسو ته ویلي زموږ د علاقې یو صنعتي زون دی دلته کې د لرګو مشین دی د لرګو روزګار ډېر په غټه او په ښه سطح باندې کیږي نو بس دلته کې نور دپاره چې دی راوتي وه او اوس په ګپ شپ لګو خبرې اترې به کوو په مزه مزه به داسې زموږ نور مشران او زموږ وروڼه بایګان به هم دلته کې راځي ګپ شپ دپاره مختلف خبرې مختلف ګپ شپ بیا مونږ لګو. تاجي کاکا ته څنګه دا راته ووایه یخنۍ باره کې څه وی یخني زیاته شوې ده که نه ډېره شوې بلکل سپین شروع شوی دی ښه او سوکړه د باران مالن خو نشته خو دا چې سپین شروع دی نو بس یخني زیاته شوه. تاجي ماما که راته ووایم کار روزګار د دی دی زمینداري په زمیندارۍ کې ډېر زیات وخت وشو نو ډېر زیات معلومات ورته د زمیندارۍ په هکله باندې وي. تاجي ماما د سپین سره فصلونه ودرېږي که ښه کېږي ورسره که څه حسابي سپین سره ښه کېږي فصلونو سره سپین سره فصلونه ښه کېږي ښه او دا اکثر له مونږ اورېدلي دي وایي مالټه چې دی مالټه سپین سره ورکې خوږوالی هم راشي او دا ورسره ښه کېږي دا حقیقت دی چې کوم دی نو فصلونه هم دا کېږي او دا باغونه ورسره ډک راځي ګلونه به زیات کوي پیداوار زیات کوي. دې کې څه داسې وجه شته دی چې دا سپین خو واوره شانتي نو لکه مطلب خو طاقتور شی سپین د ځمکه هم طاقت کې کوي د قدرت د طرفه چې هر یو شیز دی بس فایدهمند دي که نه ځمکې لپاره فایدهمند شی دی. ښه دا ګوپیانو دا غټېدل خو به ودرئ نه ګوپیان نه ودرئ مثال کې د خپه کې بیا وروسته صحیح شي که او یخنۍ باره کې څه زیاته شوې ده یخني هم ډېره شوې ده ډېره شوې ده یخېږي بالکل او دې خلکو ته مې ووایم په هر کلي کې یو داسې ځای خلکو منلي چې هلته نور روزي خلک کیني ګرمیږي او ګپ شپ هم لګوي بالکل دلته هم خلک روزي دلته خلک ګرمۍ ځان ښه خو بس داسې کار دی چې پړونو د خلکو ډېر غمونه دي نن سبا که تاسو وګورئ هر څه د خدای بلا ډېر دي که نه خو د خلکو هغه ایرس چې دی زیات شوی دی نو سکون نشته دی که داسې نه ده تاجي ماما ګینې مخکې به چې دی دومره سهولیات او دومره هر څه نو کوم چې نن زمانه کې دي اکثر له به تاسو اورېدلي خلک وایي چې دا به کوم مستقبل کې به دا کومه او ښه وخت په کله راځي نو هغه وخت چې کوم موجوده وخت یې هغه ښه وي کله چې بیا لږ وخت تیر شو نو بیا هغه خلکو نه به تاسو اورېدلي وایي څه ښه شته وه خو داسې د تاجي ماما وایي تیر شو نو دا اوس دا مونږ چې په کم وخت کې موجود د الله شکر هم دی روغ جوړ صحت دی او به دلته کې ګپ شپ ولګو یو بل صحیح کو کلي مالت کې وګرځو که نه نو دا ډېر ښایسته وخي وروستو بیا پته نه لګي ذمهواریانې په سر شي او بیا اکثر له اوس خلک چې دی بار ملکونو ته ډېر زیات زور کوي نو زموږ وروڼه بایګان کوم چې زما ویډیوګانې ګوري د هغوی چې کمنټ یې زه وګورم هغوی سره زه ګپ شپ ولګوم نو بس هلته کې وایي داسې کار دی چې پیسې خو شته دی خو کار د روبوټ په رنګي زمونږ هم خپل ځاني ډه کېږي دا نه وایو چې نه کېږي
خو خبرې وایي داسې دي بس سار به پاسې کار له به ځي ماښام به راځي سار به پاسې کار له به ځي ماښام به راځي نو خدای دې وکړي نصیبو خو چې تاسو کم ملګري زما په پاکستان کې او د هغوی زړه کېږي نو هغوی ته هم دا ویل غواړم کم وخت چې تاسو سره دی او کم وخت چې تیروئ بس دا په خوشحالۍ تیروئ انشاءالله خدای به هم کارونه وکړي او خدای به هم دا ارمان پوره کړي خو اوس چې دی د ژوند نه مزې الی او په ځان ژوند مه تنګوئ که څه ویم تاجي کاکا بالکل نو بس همداسې خبرې دي او بس دغسې یخني هم زیاته شوې ده او بس دا ګوپیان هم چې دی دې نه مخکې هم تاجي کاکا ګوپیان کرلي اوسي بیا ګوپیان کرلي دي نو تاجي ماما دا ګوپیانو فصل څومره وخت کې راغټېږي دا 3 میاشتو کې 3 میاشتو کې مکمل دا رارسي بیا دې نه پس کم فصل کرلی کېږي بیا د وړي سبزیانې بیا کرلی کېږي ښه ټماټر شو بینګلی شي تاجي ماما داسې نه کېږي چې دا ګوپي فصل په ګرمۍ کې نه شي کېدی دا ګرمۍ خپل ګوپیان دي یخنۍ خپل ګوپیان دي ګرمۍ دا خو دویم برګ دی یو ګوپیان خو ختم شو کنه هسې زما ذهن کې یو خبر راځي تاجي کاکا زه هم دا خلکو څنګه معلوم کړی دی چې دا سبزي به په یخنۍ کې کېږي او دا به په ګرمۍ کې دا خو الله پاک دی له شعور ورکړی به دی الله پاک که نه په ړومبي ځل به لکه دا څومره ګرانه وه چې یو کس دا معلومونه چې دا سبزي په یخنۍ کې کېږي دا په ګرمۍ کې کېږي او داسې حساب دی او دا دوی دی وخت دپاره اچولی کېږي د خدای شان ته وګوره څونه پوی انسان له ورکړې که نه الله پاک ډېر عقل ورکړی نور تاجي ماما کم خلک چې د ګوري په ملک کې ملک نه بهر هغوی ته څه ویل غواړې بس هغه مسافرو ته سلام کوم او بس هغې موږ ته دوا کوي موږ به یې ته کوو بالکل له هغوی دواګانې هم قبلېږي که نه دې چې مسافر یې دواګانې قبلېږي بالکل او د کلي په ژوند باندې څه وی خسته ژوند دی خسته ماحول دی د خیره 10-15 واړه وخته کې بس الله یادې د دې نه ښه خبره بله نشته دی بالکل دا صحیح خبره ده او بس خوشحاله اوسیږئ خوشحاله ژوند تېروئ د هر وخت قدر وکئ څه چې در سره وي په هغې د الله شکر ادا کوئ او بس نن سبا سپینه چې دی ډېر زیات پروزي او یخني هم ډېره زیاته شوې ده نو بس دا مونږ دلته کې ناست وو ګپ شپ هم لګولی او ما یې چې یو وړه شانتي ویډیو هم جوړه کړم ستاسو په خدمت کې پیش کړمه اوس ماله په دې ویډیو کې دلته اجازت راکئ انشاءالله یو ځل به بیا په یو نوي او ښکلي ویډیو کې تاسو سره مخامخ کېږم د لوی الله په امان